باڼه می مات سوا سترګې می سرې سوې در پسې شونډې. یو کال کېږي چې د تر اوسه پورې د وړو بوجۍ نه ده اخیستې. دغه ماما دی چې بیچاره 2 کیلو وړو به کور ته وړل. محترم افغانانو، موږ همیشه د هغه چا لاسنیوی کړی دی چې په حقیقت کې مستحق وي. نو دغه بابا ته راغلي یو چې د په منډۍ کې کار کولو او همدارنګه د یو دکان ته همیشه به د ورځې 2 کیلو وړه اخیستل او دا موږ تعقیب کړلو. په واقعیت د مستحق دی. تاسې زموږ سروې وکړله او تاسې داسې یتیمان او بې بضاعته خلق چې یعنې وسی نه کېږي بې بضاعتو کې موږ راځو او بعضې خو چې دي هغه یتیمان دي او زه خو شکر ژوندی یم د اولادو ته او تنها زه یم زوی مې محصل دی نور دا واړه دي. دا واړو تر 6 نفره فامیل لرو. نو انشاءالله حتما به ستا سره بیرون نه مرسته کوي. نو دا ته روزانه 2 کیلو وړه به دې اخیستل حاجي صاحب، په دې کله ګزاره کېږي؟ روزانه زه سبا 5:30 بجې ځم مارکیټ ته او ماښام 6 بجې راځم. نو کسل پاتې شي اما 100 وړه اخلم او نو یو کورنۍ چې د 100 روپۍ وړه اخلي نو تاسو خپله فکر وکړئ چې څومره سخت حالت دی. څومره وخت کېږي بابا وړه دې نه دی اخیستې؟ یاره یو 2 کاله کېږي چې د وړو بوجۍ دې نه ده اخیستې. ما نه ده اخیستې او همدغه هغه کومه د یو کال کېږي چې د تر اوسه پورې د وړو بوجۍ نه ده اخیستې. نو د داسې اشخاص سره موږ کومک کوو. بابا جانه تا ته موږ سودا هم راوړو، هر څه درته راوړو. انشاءالله ستا به دا میاشت پې تېرېږي او موږ ته به دعاوې کوي. انشاءالله موږ هره میاشت د داسې اشخاصو لپاره ستاسو لپاره به راځو. صحیح ده؟ انشاءالله موږ وځو بابا جانه تا ته سودا راوړو. چای چې خو باڼه می مات سوا سترګې می سرې سوې در پسې شونډې می غوټې پرې سوې یاره ستا یاد کې سومه نیمګاړی زه دې په ژوند بیخي تنها یم. یو څه چې کوشش کوم هغه څه چې محنت کوم دغه دوره شی نشم پیدا کولی چې هغه خرچه بس انشاءالله الله رب العزت دې ستا په کار او زندګۍ کې برکت واچوي. موږ ستاسو ملاتړ یو. فکر وکړه چې زه یو زوی یم او انشاءالله همیشه به راځو. بس موږ ته غېږ راکړه. السلام علیکم. باڼه می مات سوا سترګې می سرې سوې در پسې شونډې